چې په بسم الله په شروع نشوه دا بلنډې بوچی وي د یو کافر لور ده د یهودي لور ده هغې اواز وره چې مولي صاحب وایي چې کار باندې تاسو بسم الله وایئ نو پلار توبه چې بسم الله الرحمن الرحیم پلار ته روټۍ دي بسم الله الرحمن الرحیم په مخ باندې لپا چې بسم الله الرحمن الرحیم چې سملی आवाज کوي چې بسم الله الرحمن الرحیم پلار چې چپ زما کور کې به بسم الله والمنات والعزا والهبل زما په کور کې بسم الله د الله نوم نه لیکلی وارش سرمن بدر نو باسم راشه مسلمان را بسم الله طاقت وګوره چې بسم الله کې څومره طاقت ته بیا د قرآن طاقت به د هغې نه معلوم دی ونیوله کم سونه ځوړنده کړله لښتې ورته ونیوله دومره وواله چې د بدن نه وینو بیا دی چې راکوشوله بیا یې بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر بحر الرایق دا لیکلي دي هفته چې تېره شوله بیا یې بسم الله باندې شروع کړه بیا پلار ونیوله او داسې یو کوټګۍ و هغې ته ننستله پکې د مرچکو د بوسو لږې ورته وکړه د اوښکو په ځای باندې وینې راغلې تسلیمي وینه ماته شوه په سترګو باندې وینه راغله چې راووتی بسم الله الرحمن الرحیم وی ته بسم الله نه وړې یاره باباجي نشم اوړېدی ما ته پکې ډېره مزه ده ما ته پکې ډېر لطف دی زه بلکل د دې نه اورېدونکی نه یم ما ته ګورئ پلار یې وزیر و د وزیر لور وه خو یهودي چې راغی کور ته ماخوتن د وزارت ګوته په ګوته وه او ګوته ویستله وی لورې دا ګوته واله او سار به در نه غواړم چې ګوته لور راواغېشته پلار ورته ګوري چې کوم ځای دی هغې بسم الله الرحمن الرحیم جیب کې واچوله پلار ورته کتل چې دا خو جیب ته لاړه چې څه وخت د شپې لویده شوله پلار را پاسېده او د لور د جیب نه ګوته واغېشته او دغلته کې دا سیند ته ورګزار کړله چې سار به لور ته یم چې ګوته او لور سره به ګوته نه وي توره به راوالمه او د لور نه به سر جدا کړم ما ته به حاکم وایي چې لور دې ولې مړه کړه زم به د وزارت ګوته یې روکه کړې ده بانه به مې ورته جوړه شي اوس ګوره دا قوت نو بسم الله طاقت ګورئ لور غریب اوده ده ګوته لاړه سیند ته ساز د خدمتین یو مچیمار لار کبان نیسی وی چې جالې واچو بسم الله الرحمن الرحیم یې کړې نو پکې بلا کبان ډاله یو ملی غونته کپ پکې راغې لکې دا سوچ وکړه چې راشه دا دي وزیر له یو ملی کب یې راوړی وزیر ته یې ورکړه چې دا والی او ځان له پوخ کې په کار به م راشي هغه وی شابه نوکره دا کب کور ته اوس زما لور ته چې دا ماله پوخ کړه لور چې سار راپاسېده کب یې راواغېشت چاړې راواغېشته د کب په خېټه باندې کېښود اواز کوي بسم الله الرحمن الرحیم چې څه وخت کې د کب ګېډه سیرې کړه نو پکې ګوته پرته وه ګوته یې راواغېشته په جیب کې واچولی بسم الله الرحمن الرحیم د کب په خېټه کې واپس ګوته راغله چې کب یې ټوټې کړ په تبخي باندې سور کړ نو پلار ته چې باباجي شابه ځان موړ کړه چې پلار یې موړ شي لورې ګوته اس خدا کا دامت معصوم طور ذرا یہ ہاں بابا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پلاری وای چې خدا تعالی څنګه بسم الله را چې دومره طاقت پکې لري چې دا خماسین ته ورغولې وا او دا ګوته واپس رااله زمانه په خدای قسم چې بسم الله کړي له طاقت ته شابه نور ماتم دا بسم الله وای مسلمان جما بابا جی وا چې بسم الله الرحمن الرحیم مولانا روح فرمایي تسمیہ موجب شود فضل خدا تسمیہ موجب شود فضل خدا تسمیہ معنی شود جور و جفا ویو بسم الله وا د بسم الله د وجه نه خدای پاک ټول خاندان مسلمان کړ او خدای جنې د عذاب نه خلاص کړله ځکه سورې ذوال حضور فرمایي كل امر ذي بال لم يبدا فيه بسم الله فوقت اعظم هر هغه نیکا چې بسم الله په شروع کې دا بلنډې وبوچي نو قرآن سره تعلق پیدا کوي قرآن سره مینه پیدا کوي زما په خدای قسم قرآن کې ډېر طاقت دی ډېر لوی طاقت دی قرآن کې ډېر لوی رب العالمین برکت اچولی دی د قرآن یو بل برکت وره انسانه ته ځان خبر نه ای سورې والا عزتمندو مشرانو کشرانو که مونږ د خپل شان نه خبر شو چې مونږ د الله په دربار کې څومره لوی شان دی نو ما سوا د قرآن نه بل تلاوت نه کوي ما سوا د قرآن نه بل قانون په ملک نه مني همدا قانون به مني لیکي
چې ابو منصور جعفر یو بادشاہ دی، ما ته ګورئ، د دې یو وزیرو نامه ده عیسی بن موسی هاشمی. یو عیسی بن مریم دی پیغمبر دی، یو عیسی بن موسی هاشمی دی. دا وزیرو د بادشاہ وزیر دی، د شپې ناست دی، ښځه سره ناسته ده، وزیر صاحب روټۍ خوري، ښځه ورته مخامخ ناسته ده او داسې په اسمان کې څوارلسمې سپوږمۍ راوخته. ورته جواب دي انت طالق ثلاثا ان لم تكوني احسن من هذا القمر. دا مسألة لغير غوص روري. انت طالق بتطليقة ثلاثة ان لم تكوني احسن من هذا القمر. اے بی بی تپما طلاق پدیو طلاقو کدا دیس رو میں نزیادہ غشتنی. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب معرف القرآن کی واقعہ نقل کروا. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب معرف القرآن کی وای چې بی بی اوریدل بس پړی په سر کو دنه لاړه جاری وخذ داوله وته خاوند ځان دم تباک او زدم تباک لما په ډیر من تابه کړو ما ډیر مال درا باندې لګولو د ولاړ روټه دم پکې ور کړو او د ناس دم ور کړو په لکونو پیری په ما لګولې زه خو دې په دا یو لفظ باندې ځان جدا کړم وخذ داوله خذ ته مسله دا وا چې حضور فرمایي ثلاثة جدهن جد وهدهن جد الطلاق والعتاق واليمين. سرور کونین فرمائی چې په دنیا کې درې څیزونه دي چې رښتیا هم رښتیا دي او ټوکه هم رښتیا ده. رښتیا هم رښتیا دي او ټوکه هم رښتیا ده. یو قسم چې قسم دی خو چې دا کار به نه کوم، د دې مټی نه زمانن قسم دی دا اوس چې راورسېد محمد دا نه خورم. چاته چې خدای د خوا نه کړې ډېره خوږه ده، د لوري د لاس ده، ډېره اولادو ده، دا یې به خورو. یا لکه تا چې قسم کړو نه ما خو ګپ لګاو، ما ته وګورئ که په ګپ کې قسم خورم که په رښتیا دی خو قسم هم دا مټۍ چې ته وخوره قسم نه بعد اوس به مرۍ ازادې یو مرۍ که مرۍ نه وي وطن کې نو بیا به لس کسه په ډوډۍ او جامه باندې مړی، که دې نه هم غریب شولې نو بیا به درې روژې پرله پسې نیسي. دا د قسم کفاره ده، که په ګپ کې دې وي هم او که په رښتیا دی هم. قسمونه ګوره مه خورئ او چې د کوم سینې د قسم خور بیا بیا نه کې او که دې وکړو بیا به کفاره ورکړئ. دویم نمبر مرۍ ته وایي چې ازاد دی، که په ګپ کې که په رښتیا ازاد شو. دې زمانه کې مرۍ نشته. او دریم نمبر ښځې ته یو دوه درې طلاق په دریو طلاق وسره طلاق لفظ ویاله بس خدا جدا شو. اوس بس کې زه ځل دارمین کې ناسم چا صدا کې طالبان ته مې درس ورکول هغه وخت کې کتاب الطلاق باس ما شروع کړو کنز الدقایق یو سړی راغی چې مولوي صاحب ته خو طلاق او باس کې خو ما نه خو یو غلطي شوې مې سوې ښځه مې بېګا طلاق کړې وه مې په سوې په درې مې زه برابر کړې وې نه څه چل راله وکړه مې ما له خو څه چل نه راځي تا ته مولیانو سوې ما ته مولیانو چې نه کېږي نو مې دا ځا ته چا ښودلی وی چې مولوي صاحب په ایمان 500 روپۍ مې راوړي خو څه چل راله وکړه. دا د نن تقریبا 20 کاله مخکې دا خبره کوم چې شوې ده. ځکه هغه وخت زه مدرس هم دارالعلوم کې حاضر ما ته چې ودرېدې ورته ویلي چې یو مې پیس کله نه کېږي وی ولې نه کېږي مې خدای وي چې حتی تنکح زوجا غیره چا چې یو ښځې ته 3 طلاق ورکړو دا به هله تا ته روا کېږي چې بل خاونه سره نکاح وکړي او د هغه خوښه ده که خوښه یې څه ښه ده او که طلاق یې کړه نو بیا به 3 میاشتې پس تا ته دا روا کېږي نو دا ستا ښځه به بل سره نکاح تړي بیا د هغه خوښه ده که د نه یې واخېسته او که یې ته پرېښوده وی نه نه بغیر دې نه ته روا کړه چې څومره حساب غواړې در به یې کړم مې چا څومره حساب راوړې که نه خو بغیر دې نه روا کېږي. نو محترم عزیز د ګوره ډېر فکر کوئ که په ګپ کې د ښځې ته چې طلاق نه هم طلاقه شوه او په رښتیا دې نه هم طلاقه شوه خو طلاق دي 3 قسمه یو ته وایي طلاق رجي دویم ته وایي باین دریم ته وایي مغلظ. نو په دې رجي کې او باینو کې موږ ګزاره کولی شو څه چل راله لږ لږ راځي خو په مغلظو کې چې موږ یو مولالم چل نه ورځي یو علم بلکل په دې کې مولیان نه هېڅ نشي کولی ځکه چې د الله صریح آیات دی په هغې باندې چې هله به بل ته روا کېږي چې حتی تنکح زوجا غیره. نو ښځه ورته چې خاونده زه خو دې طلاق کړم په ما خو طلاق راله ځان دې م تباه کړ زه دې م تباه کړم زه خو د سپومۍ نه به څنګه خشته کړم سپوږمۍ خو د الله نور دی زه خو ستا دپاره په کور کې رڼا یم او سپومۍ په سوړېزو کې او مسېزو کې پاکستان عربستان کې او په ټوله دنیا کې رڼا ورکوي څنګه د سپومۍ نه خشته شومه
او تیز سپومې نه زیاته خشته او که خشته دي په ما طلاق بس زه خو طلاق کړم بس خو دنه لاو وزي صاحب ټول شپه جاړي نشکر پته یا الله حسبې سمې خدای طلاق کړه کو تبا شما سار بادشاہ ته پوزو که چله که وزیر نه راځي څه چل دی وی چې جی وزیر خو ډېر خفه دی ورشه راولې وزیر چې راغی وی عیسی بن موسی شمی څه چل دی وی جی غرق شما تبا شما بیگا میں خدای ته ویل چې انت طالق بتطلیقه ثلاثه ان لم تكوني احسن من هذا القمر ما بیگا خدای ته طلاق ورکړي زه خو غرق تبا شما ورشه لکه علما راغواړي مولیان راغوستل ورشه مولیان راولي چې فیصله وکړي ځکه بغیر مولا فیصله کول نشي کنه 1 لاکھ روپیا په خزو لګاو 1 لاکھ نه 3 لاکھ لګا 3 لاکھ د ولادو دل ورکا د ناسم ورکا چې مولا په کې دانی ویل چې انات راغب والمنكوحه مرغوبه لا يجوز النكاح الا بحضور الشاهدين حرين عاقلين بالغين او حر او حرتين النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني چې دا پکې مولا د دلټی کې نیولې کوي قبول کړو ور بشي ولا نشي ورتله دا نه صفنه وبدي دا به نکاح خلاص راځي نو چې 3 لک روپے په خدای لګي مولا پکې دوټ کې نیولې مولا نشته صادق صرفتا جنازه سکول نشي ورشه کول نشي مولا په سینه ته تړای مولا راتین کوي مولا سره دین دی مولا سره قران دی مولا سره حدیث دی مولا سره اسلام دی اسلام یو لیډر سره نشتا که څوک ما ته ثابتې دا غزو دا میدان هغه کالج ویلې هغه یونیورسيټي ویلې هغه انګریزي ویلې دا what is Quran what is the mullah what is the God they what are you اسلام څه ته وایي قرآن څه ته وایي what is the God خدا څه ته وایي they what are you تسې بلا څه نه پیدا وکم شي دی امر خدای طلاق ده که بش ده بس صاحب مولیانو فتوا لګوله چې خدای طلاق ده خبر نه کړ خبر نه کړ بچې خدای طلاق ده ټولو مولیانو فیصله وکړه داسې په یو ګوټ کې مولانا صاحب ناست د حضرت امام ابو حنیفه شاګردو وی مولوي صاحب ته څه نه وی زه څه وایم نو بس فیصله وشوله نو وی نه ته به څه وایې د امام اعظم صاحب شاګردو امام اعظم صاحب څوک دی راله پیژنئ امام اعظم صاحب زمونږ د مذهب امام مونږ چې د چا مقلدینو امام اعظم صاحب هغه انسان دی چې د ماسخوتن په اوداسې د سار مونږ 40 کاله د اودس د ماسخوتن په اودس د سار مونږ کړ اودس چې د ماسخوتن وکړ ټوله شپه به ریاضت و تلاوت به سوچ و فکر به عبادت به سبا باندې وي دا ماسخوتن په اودس بیا د سار مونږ وکړ 40 کاله د ماسخوتن په اوداسه د سار مونږ کړی بل ټکی وره امام شافعي صاحب رحمت الله تعالی د مذهب امام دی امام شافعي صاحب هغه سره دی چې مفسدانو ته وایي چې امام شافعي صاحب ها وینم ته بیګاله تراو کې قران ختمه هغه لکه ما ته قران نه یاد وینم ته به ما ته وګوره امام شافعي صاحب سار کې ناس او تر مازیګر سفاره دکړه ما ستنه په تراو کې ویلا ساری بل سفاره دکړه په دوه مشته غو ویلا په درې مې بل یاد کړه درې مشته دی والا ډېر شوږي کې ډېر سفاره قران یاد کړ او په ډېر شپې کې خپل مخدویان ته ختم قران وکړ په ډېر ورځ کې تمام قران یادول په ایمان ذهن دې کنه لکه شاعران د ذهن شاعر سره شروع وي یخنو کدا شاعران څخه کمال کوي په خدای یخنو دا د خدای ذهن دې چې خدای چاته ورکی دا من جانب الله سیز دی کنیا سړی چې د قران حافظ شي هر سړی زخه شاعر شي هر سړی زخه مولا شي هر یو سړی چې زخه مقرر شي خدا د الله داد دی این سعادت بزور بازونی دا خدای ورکی امام اعظم صاحب شاګرد وته وایي چې بسوامه اغا فیصله وکړه نو د امام اعظم صاحب متعلق امام شافعي صاحب یو څو شعرونه وایي اوي لقد زان البلاد ومن عليها لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنيفه باحكام واثار وفقه كايات الزبور على الصيفه فما بالمشرقين له نذير ولا بالمغربين ولا بكوفه رحمة ربنا ابدا عليه مدى الايام ما كان صيفا وہی زمانے پر خدا قسم امام شافعی سے فرمائی چې ما ټول دنیا کچ کړلا خدای امام سے په زمانہ کې ني د امام سے غونټه سره پیدا نه کړ زمانے پر خدا قسمی نه په مشرق کې کې مثال شته نه په مغرب کې مثال شته امام اعظم سے دوه له کړی دی د امام اعظم سے شاګرد پاتې چې خدای طلاق نه دا خدای نه طلاق
تاسو طلاق کو زم طلاق نه ده او هو مولیان رام چې خدای دا دې بسوي وی مولانا صاحب په دلیل وای وی په قران وای د قران طاقت وګورئ د قران برکات ګورئ وی په قران باندې خدای طلاق نه ده وی دلیل وایا وی دلیل دار چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين زمار قسمی پو دینزر باندی زمار قسمی پو ندائی خون باندی خدای زمار قسمی پا کوئی تور باندی زمار قسمی پا وکما زما باندی خدای سرو قسم اکلو سرو قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم خدای فرمائی چې میں انسان د تمام دنیا نه مزیدار پیدا کړ نو چې خدای ما انسان مزیدار کړ نو د وزیر صاحب خدای په مې نه خشته ده د نور نه خشته ده د وزیر صاحب خدای کو ته به طلاق بیا طلاق نه دی واقع شو ځکه چې هغه چې تر سمې نه زیاته خشته خدای وی چې خشته ده لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یو حسن دی یو حسین دی یو احسن دی حسن مانا خشتا حسین مانا خشتا او احسن مانا دیر خشتا دا صيغه تبدیل دا پدې دا عالمان کیږي احسن مانا دیر خشتا نو انسان دا الله په دربار کې ډیر خشته دی او زما چې انسان د جنت نن خشته دی ولی ما ته ګوره ته به چې مولوی صاحب دا څه دا جنت خدای چاله جو کړی ما ته جواب راکړي انسان لکه انسان مسلمان او بنی آدم شو نو انسان به ته دی سوا مخ او به ته نه ویني او تخره ډنګر وي انسان به جنت ته دی نو معلومیږي دا چې جنت ته د جنت ته انسان زیات خشته دی ځکه چې زینت المکان بالمکین دا جماعت دی جوړ کسو په زمين کې هوکاندر دی جماعت له جماعت چې پکې جماعت کیږي جماعت پاره کې ډلې ته وایي نو جماعت تباله جماعت چې پکې د جمعوز کیږي چې دین پس کینی وبځه کاندر نو اور جنت موږ لپاره جوړ دی موږ د جنت نه خشته یو د نور نه خشته یو د سپومې نه خشته یو د عرش او د کرسۍ نه خشته یو نو چې خدای دومره خشته پیدا کړو نو د خدای خشته قرآن راواله او په سینه باندې واچوه او د الله تعالی قانون نظام باندې نافذ او جاری کړه اگر چې جرنیل سے وایي زم اسلام او قرآن راولم ویلو کړی ویل شپورا لگا کر اسلام آ رہا ہے اسلام کا تحیر کر چکا ہے انشاءاللہ اسلام جل آنے والے ہیں بالکل دروغ ہو دروجن دی اب لوگ وہی ریفرنڈم کو اسلام راول مترو کے ویلو کړی ویل تاسو ورته کنه جواب راکړه تاسو راسي ماته بالکل دغه ته خپل خبر کچالانم ډېر خولي کې پته پیغام نه جواب نه راکړه ریفرنڈم کوم اسلام جاری کو مالوټا کې یا پها یا پنهي دښتو کې ویلو کړی ویل بس به خلکو حامد اسلام منو بالکل منو ها والا چا ورکه چا ورنکه خو بهر حال شپې لاله چې باس جلنه صاحب د 15 کال لپاره بیا صدر منتخب شو موږ بس ته چا منې کړي پدری مور اعلان کو چې اسلام اعلان کوم ځکه چې اسلام راولم ما ته ګوره دا خبره هغه کوم چې مالی دې راګره د ځان یو ټکی نشم ویلې په وګونی وره او دغه په وګونی وره چې دا مالی دې یو دا موري دې دې مشکله د اسلام اعلان کولو زمون یو مقتدی دی ماته مولانا سے مه راځه نه ولي وی جلنه صاحب د اسلام اعلان کوي را د چټي باندې پخپل پټي دی جن باندې وګوره بس زم لالم چلالم نما خام د مانځنه پس راغی ٹھیک چراغ نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ٹھیک ده کنه اور ضرب ویل کنه ذکر شتاف مرګري چې زغم جلته شتاف مر سره لاړ شي بسم الله الرحمن الرحیم ما ته ګوره کینه بچي کینه تقریر شروع شو چې شروع شو دې په تقریر چې کو اخر کې چې الیکشن کو مودم اسلام ډېر پته ځای کې روان دي بالکل ډېر په سپیډ کې روان دي نو ما غاجي ته نه خدای خلک چې اسلام ډېر پته ځای کې په اخري دغه باندې روان دي خاصني دي اټک دي پولیس راځي ته اکسیډنټ ونی کې هغه لوګون ته اسلام د منظرې ځایش نو کچ ډېر پته ځای کې روان دي جنې صاحب لار ورپسې متصل د پاکستان جنډه دا سراله او دا سه بادر وقودوله پاغشته په سوټي اتنا سوي بلی دي دا مالي دي زناسم د جنډې سره متصل یو صاحب رااله یو صاحب دی یو صاحب د صاحب معنا سره او صاحب معنا ټول وای مخیا کوي دی صاحب معنا خزا نو خزا رااله
اس جھنڈے سر آواز کی کہ یہ سبز جھنڈا یہ چاند تارا، یہ سبز جھنڈا یہ چاند تارا اونچا رہے گا اونچا رہے گا، یہ سبز جھنڈا یہ چاند تارا اونچا رہے گا. ادا چلے مسئلہ کو داوالی دلی کرے، یہ سبز جھنڈا یہ چاند تارا اونچا رہے گا اونچا رہے گا. دا ملی دلی دی کرے یو ٹکم دے کے دروغ نشتم دا گتا ہے سر خضولا خضو والارو جنڈی صفت کئی. وورے مسلمانانو زد پاکستان خلاف نیم، زد پاکستان دا جنڈی خلاف نیم، زد دا خضو دا آواز و دا پردی خلاف او زنیم خدا و رسول اللہ خلاف. اس با قرآن و حدیث سے ثابتون خضم لارا جنڈم لارا تقریر ختم شو سادر جمعی رضا او جمعہ ترالم میں خلق اعلان ہو رہے بیگا جلنے سے بے اسلام اعلان کولو زور تناسوما میں چی دا اسلام اعلان بہورم بیگا پاک اسلام نو خو اسلام گلے پاکی بیگا راگلے وا اسلام گلے دا آواز کو چی یہ سبز جھنڈا یہ چاند تارا اونچا رہے گا اونچا رہے گا. میں رو رکھ دیتے اسلام وے دیتے خود اسلام نویما میں اسے اعلان ہو رہے زمان نویم قرآن سے ثابتوں حدیث را ثابتوں دا دوار جان سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکم مسلمان وکا لپر لپس آزان ہوئی پدی مسلمان دا جانا مر حرام دی لیکن خزب آزان نکی چاچ وکا لپر لپس آزانوں کا دادا ابو دوسی حدیث سے پدی مسلمان دا جانا مر حرام دے او دا بانگی غرانگا پورت دا قیامت پتول جہان کی اچتائی اگر کدو نمردی مندل دی لیکن خز و بانگ نوی والی لخز آواز عورت سے خز و بانگ نوی کسی لیے کہ خز بانگی نوی نشی ہے خز بانگی نشی منگا پختان اور اگر ماتا دان پا کرا دی اتیرا مودا کی ماتا گو رہے او خز رالا جماعت تا وی استاد میں ہاں وی دا چرگا لالا کمی والی وی چرے بیگا بانگ وی میں والی بانگ ناروارے وی چرا نخذی بانگو نوی دا خز سکا چی بانگو نوی دا بانگو خدا قلنگانو چرگانو کازی دا دی سکا چی بانگوی میں تھوڑ خیر دینا نہ دا پیرا دا دا زالالم میں مال را کزے کوتا لینا نہ ملا سرت میں نخل دا پیرا دا تب ہم دا پیرا شے بیا بھئی تقنون اسپیری اور تمام پیرا فی بحولا خورم اسیاما فریدو والا خودکم در ایمان شتا چی دا خز آواز عورت چی کم چرگ بانگوی دا پیرا دا لالوے غوٹے مرے پرے کا ویم چی غوٹے نے خزے نے مرے پرے کا چی پٹی وانے گانے کی ٹھیک ہے اس کا دا انفمان مرے پرے گئی ہوتا کہ مرے پرے کا چی داولی جماعت ترالا داولی ٹی وی ترالا داولی بیٹے میدان کے لگیا رہو او ماتے بیٹے آوازو نہ کئی. محترم عزیزہ دا خود آواز عورت دے سنگت چی بدن پچ ساتی دا سے بدا آوازم پچ ساتی دا خود آواز عورت دے بلا مسئلہ ہو رہے آجان چی بیت اللہ تر یا چی غالباً تصویزو کی خواجان لا اللہ فضل و کرم دے بشتے کنا الحمدللہ جی سے وقت کیا رہا مولی سے وہی صحابیت سے منگا جونا پزت ہوئی رہا فرین منم بالکل پنے کے عزت کرے اس دے لگتے شلر نواچل چی بل استاد ورے چاہتا دے کے 200 واچی چی بل واچی چاہتا سلور داز دو کے اگر دو رکاتا نفر کی تسلور کا اگر اچھا تم دے دو جنی سے تسلور نیسا اگر شروع پیدا خدا پنی ورکی نتبے کے 50 ورکا دے تویلی شی زد و دازد بالکل ٹک دے زد منگا پا گناہ کی کہو چی اگر دو جنی راولی منگا در راولو چی اگر یو تیوی راولی منگا دو راولو چی اگر دو اجراگان راولی منگا سلور اجراگان راولو فقام و دا زتاسم کرده غالبا کرم دے دا کار روز توبہ باتے انشاءاللہ چی توبہ باتے نگور فرمائی اتاب من ذنب کمن لا ذنب لہو التوبة الندام توبہ مناخت مانچا لما تقوری حاجی کے بیت اللہ تعالیٰ چونکو تڑی اللہم انی ارید الحج فیسره لی وتقبله منی نبیاب آواز کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك دیکھتے تلگیو تولا جانا پذور بانے لبے کوئی اجان ویلم دی کنا کہ بغیر لبے کور گلے ویلم دا لبیک حاضر پتات بانے والا آڑے ماں اللہم لبیک اے خدا تا حاضر پتات بانے والا آڑے ماں ان الحمد والنعمت لك حمد و نعمتنا تول تالا دی لا شریک لک تالا دو شریک نشتا اجانا پذور تلبیہ ہوئی لیکن خدا پذور تلبیہ نوی ذکا آواز عورت تے خدا پذور نوی لبے لا شریکل پاک بالکل چی دیوری بلسکی ملوالے آواز عورت تے درم نمبر وورے
زفر ګل تلاوت کولو ټول اصول جوړې ده د دم ثواب شو ستاسو ثواب شو لیکن ښځه به قرآن هم په زوره باندې نه وایي ښځه به قرآن په زوره نه وایي وایي به خو پټ ولې اواز عورت دی نو جرنے صاحب و اسلام گلا قرآن پہ پزورا بندے لبیک پہ بندے بانگ پہ بندے نو پٹی کم دیر واسی چاہیے سبز جنڈا یہ چاند تارا اونچا رہے گا بانگ پہ بندے قرآن پہ پزورا بندے لبیکن پہ پزورا بندے تقریر پہ خزبان بندے بانگونم پہ بندی گانم پہ بندی دی او چکم خزبا گانے کئی او چار بیتی وئی او تمام پاکستان اوری خدا پرد قامت دو سروت کراوالی او دا دی خد پداخل کی با جانم سروت ورن نباس قرآن وئی وقرن فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا قرآن وئی خدا وئی وقرن فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا خدا فرمائی خد کور کی نوے او دا جاہلان کنتے بار مراو باس ہے دا جلنے سے دقاؤن پتل چنا وقرن فی ٹیوہن خیلک بیگم سے ٹیوی ترال پروانشتا قرآن وی خد کور کے نوائی پردہ کی نوائی او کبات روزی پردہ کی براوزی صرف دا مخ بے احکاری دقبو دا لاسونا بے احکاری دور بطول بدن پٹ ساتی اس سورا آغا پرونی مو گردے دل او سر دے کی بورقی مو گردے دے بازار کی برا روانی زان با بچے کنی بس کچھے بندر کب پہیلی کل لپٹا اے دا سی لپٹا کری دا نریغن تو لپٹا دا سی کری بس روانی زان بچے کنی یار خواہ جتین والے یقینو کچھ دا کراچے دا تلیم پا لالوکیٹ بازار ورلم لالوکیٹ تاسو ملیدنی یانا لالوکیٹ تا چورلم اللہ ربانو میں چھ دا تمام پاکستان خزی خمدل تا دی بس سیبا دا گوڑی اور امر روانا وا ماغا مرگی سے وباسا نیلا علا خدای دا خوار کا خود سر دیو جنگولم دومرا خزی چھ پا واللہ العظیم چھ ما زان نشو بچ کولے بس زر دا بازار نواتم نرو انن پاکستان کے دا خزو براج دے دا خزو بادشاہی دا او چھ کم خزو متعلق تا خلاف واف کے نو بس روی دی مولا لچوٹ ورنے کے کنی ظالمانو بندیم مولا دی رکشی و خدا دی دلاغ نیم رکتی مولا خدا سونا مولا پکا دی چی بس فرطا ساجدہ جاتی نو محترم عزیز خفن شوی کہ قرآن منائی خزو باتا نپرے دے نبے باباغانو تپرے دے نبے سنما تپرے دے نبے جشن خیبر تپرے دے نبے بازار تپرے دے نبے سودا کئی تب اولا سودا کے ادا بکورنا اس پروانشتا کہ بابا تلالا او کہ سنما تلالا او کہ ارتر تلالا پتہ لگی نو کسرین صوبہ تاپس را دی ازین پکلی کہ سری جماعت چارا منڈا کہ چاہتے والی خزی پسپیا کر ہوشتم اس کلوانا چا خزی پسپیا گدر دا گرشیوی رضان نے اندامی لیدلی دی نو محترم عزیزہ خود لدوم رازا دینو نپکار قرآن پی جنائی قرآن دا ایمان روڑے قرآن دا خدای کتابو مانے او چا دا خدای کتابو مانے قرآنو مانے او پا قرآن عملو کو زمان پا خدای قسمی دا جہان بدن خشتی آغا جہان بدن خشتی گورے چاچ پا قرآن عمل کرے دا حلال و دا حرام تمیزے کرے او قرآن منل دے چھ دا حلال دے و دا حرام دی آغا انسان کامیاب دے ندی مطالب ہے یو مزیدار غنطا مثال ساسو مخ کے پیش کن تنگ خونیے تا صدا سے دم مانی چوک کرے تا سبانا سے خط بنا کوئی دا سے دم چوک کرے رحمان و فرمائی کنا وی چی مینا خدای پتا باندی پیدا کلا چی مینا خدای پتا باندی پیدا کلا ترک ما پاغا ورست لرزا کلا اس داستا خوخ وفا کری که جفا کری ما داستا جفا قبولا پا وفا کلا دیاران بداسنی چالی دلے چی بیور تکنزن کو بل دعا کا ما وکل جان تشات آتا میں محکرو تا وکل جان تا مخمات دشاکرا زرحمان چی ستادو سن صفت خوانم ستالرو یدر جان زما سناکا اسی نچیار زما جور جفاکا سچندان لکا جفاهم روفاکا لکه زه چې په خپل یار باندې مین یم یو پسل عمره په یار مینه په ما کا او جز جهان د مارویانو ناز بردار دی نه یوازې دغه ناز په ما او تا کا او نه به ګور رحمان څنګه هغه مخله فرشتي چې د حسن تماشا کا یغه مخ ته به څنګه نه ګورم چې د عرش معلا فرشتي د هغه د مخ تماشا کوي نه به ګور رحمان نبابو رحمان سنگا غا مخلا فرشتے چے دا حسن تماشا کا
نو ارمدا په چې د پیغمبر خبرې کیږي د پیغمبر حالات بیانېږي زما په خدای قسم که یو سوزو ولا جماعت نه بار تلاړ چې په چا به یار خبرې لګي اچرته نو ارمدا کولو چې بیت الله ته سړی لا چې لا طواف یې وکړه د طواف نه فارغ شو مقام ابراهیم سره 2 رکعاته لمونځ وکړو چې د مانځه نه فارغ شو نو ښکته لاړ آب زمزم یې وڅښه په پوړو راوخته صفا ته لاړ د صفا نه مروه ته لاړ د مروه نه صفا ته لاړ وګردشه چې برابر کړو پاتم کړ مروه ته وخته نو دعا وکړه او راغې لنګې پرانسته چې په باب عبدالعزیز راووته نو یو ګوتې ومونته د ریخمو ګوتې را او پکې د 1 لاک روپو حار پروت دی چې ویس په ډېر غرب یا الله پروردګار څه مهربانه خدای د 1 لاک روپو حار مې ومونته راویغشته او ویني چې خلک اورئ که د چا نه سرک شوي ما سره دي داسې پټې ونیول مسله دا چې سیزن مې 3 اوازه به په زوره کې چې څوک اواز ونه کړي بیا هغه سیز ساتي 1 کال پورې که 1 کال کې څوک پیدا شو ښه ده او که د خدای په نوم یې چاره وکړه بله ښېګړه به هغه سیز نه راولي مسله دا دی لکه خالان واورئ که د چا نه شوي سیدي ما سره دی 3 اوازه که چا ما ونه بس ګوتې وړه یوړه یا محل جهاد کې یا محل شانیه کې یا مسفله کې مسل تلار اول چې هغه کېښود او با سره وت مانځله چېرته ته یو سړی جاري یا الله غرق شما تبا شما وخلکه ما نه ګوتی پروتې ده او د 1 لاک روپو امیل پکې دی که چا مونتي د خدای په نومې راکئ 50,000 روپۍ به انعام والا ورکوما 50,000 اوس دا مولانا صاحب روان دی سید علامه محمد بن باقی نامه را سید محمد بن باقی را روان دی چې دا سړی خو هغه سړی دی چې چا نه ګوتی روکه بابا ودرېږه دلته په منډه باندې لاړ ګوتی راواغېسته وې څنګه دی رنګ یې شین دی وی څه دي پکې وی د لالونو هار دی وی څه دي کې شنې دي وی شنې دي وی دا خو به نه یم دغه دي بچه راکه وی هم باباجي باباجي جیب تلاش کړی وی هم بچه دا 50,000 روپۍ انعام والا وی باباجي په خدای قسم دی 1 روپۍ تم تیار نه وما دې ته ایمان وایي موږ خو چې نن 50 روپۍ په لار ونیو که نه پرتې یې خفه کېږو لوٹ پروت دی لوٹ پتې کېږي جیب کې چې څوک نه ویني هغه د 1 لاک روپو اعلان کوي د 1 لاک روپو د هار دې ته ایمان وایي ته خو نن پردي کورونه روانې جیبونه وی په خدای یقین وکړه چې ما سره حج کې سړی و د خرقې یو حاجي صاحب دی ډېر ښه سړی و منا میدان کې مزدلفې نه را روان د اختر لویه ورځ ده ځوان دی مانا پسې را روان دی هغه پټۍ چا پیره کړې ده زما سره په یو تنبو کې و چې کېناسته پټۍ پرانسته مولوي صاحب غرق شوم مې ولې وی 300 ریاله رانه وویستل 300 ریاله په منا په میدان کې غریب صاحب 100 روپو نو پاته ونه ټوټولې ووالې دا مسلمان دی بیت الله کې غلا کوي د مسلمان وینې خلک تویوي د مسلمان کنډر کوي د مسلمان نه پیسې راګیروي او دا مسلمان دی چې د 1 لاک روپو هار مومي او یو پیسه بدل کې ناري وینه والا وی بچه منلې مې دي او ته بابا په خدای قسم کې والما چې د 1 لاک روپو امیل راکول شو د دې نه ماله زیات هم راکول شي یو پیسه هم والما اوس ګوره د الله د رب العالمین شان ته ګوره چې په چا کې ایمان اوس ګوره چې خدای څه کوي وی باباجی نالم وی بچه والا 50,000 روپۍ ګوړډي سیزه په هغه زمانہ کې وی باباجی خدای ته ګوره غر کوم ما د الله په نامه تا ته درکړو او زه به د الله نه غواړم ما ته الله د دې نه غوړم راکړي چې زه خپل کار کوه بس هارې واغېسته او حاجي صاحب لاړ خپل وطن ته ورسېده چې ورسېده دا سړی مولانا محمد بن باقي چې څه وخت د حج نه فارغ شو د 3 میاشتې پس د هغه نه پس دی په جس کې څو شو دی وطن ته روان شو اوس ګوره چې خدای څه کوي بحري جهازونو په هغه زمانه کې اوس هوایي جهاز دی بحري جهاز کې ناست دی 40 کسان په جس کې ناست وو پخوا واړه واړه ټوډې غټ شوي دي چې څه وخت کې 3 ورځې مزل جس کړی دی په 4 ورځو باندې په دریاب کې یو ګټ سره جز وجنګېد بیړه وجنګېده زړې شوله یو تخته پکې پاتې شوه په هغه تخته محمد بن باقي ناست دی او نور یو کم 40 کسه ټول غرق شو بس دی یوازې په تخته پاتې شو تخته ورو خوځېده سرور راتله ها چې جزیرې ته راله
چې جزري ته وروړېدو چې غوږ یې خود آواز وکړي چې الله اکبر الله اکبر. یا الله شکر دې خدای د مسلمانانو ملک رالما. بانګ یې واورېد. نو چې بانګ یې واورېد جماعت ته ورغی. د ماښام ټیم د لمونځ یې ادا کړ چې لمونځ یې وکړ. جماعت چې وی چې خلکه مسافر ما او د خدای په نوم بېګاله ما ته سروټی راولېږئ. بس اعلان یې وکړ. جماعت کې غریب پاتې شو. چا د کور نه یو ډوډۍ لږ غونته سنګلې منګلې راوړې. مېلمه مېلمه روټۍ وخوړه. محمد بن باقي صاحب جماعت کې ډېره شو. یو ورځ چې تېره کړه ماشومان داسې جماعت ته لکه رماته چې ناست دي. وی چې بچه دلته راشه الا وایه نویت ان اودي لله تعالی اربع تکبیرات الصلاه الجنازه د جنازې نه توقف. بل چې بچه لاړ شه اړي فسل لري به یو ټکی الله لري. چاته مونږ چاته جنازه چاته کلمې چاته قرآن شروع. یو کال محمد بن باقي په دې کال کې په دې کلي کې تېر کړ چې تېرې کړ. خلکو له کلیو چې یا لکه وړیا ملا خدای را کړی دی یا لکه لون دی دی چې واده ورله وکړو. مولانا صاحب وی ها جي وی خوښه ده نه چې واده ورله وکړو. هغه دې نه بلا کومه خبره دي هغه ته چې سړي ته بیا یا ښځه میلاوېږي دا خو هر سړی وي چې ما ته میلاو شي که نه. طالب ته وي طالب واده وکړه چا ورته طالب واده وکړه وی دا واده ډېر ګران کار دی. مړه آسان کار دی خدای دې خوار نه کا. بس خلي به څوک در کړي څوک به کورم در کړي او ملک هغه ته بس وکړو. وی بس ډېره ښه ده بس چې واده ورله کړی دی کور یې وله ورکړی دی. سار چې کتل پسې خونې راغی. خونې پېژنې که نه چې دا چا ودونه کړی ته پته لګي. خونې دی ته چې سار خالا پولوي او غټي منځ کې زیاړه یا سره حلوا پرته حلوا خو تاسو نه پېژنئ که نه. مونږ چې دا حلوا ټکي نوم وایو که نه د امیانو د دې موریانو حلوا ډېره خوښوي. زه خو خوښوي په ایمان خو تاسو پېچ خواندم نه وهئ. مونږ خو لا تراخه خواږه غوړي ګورو تاسو خو پېچ خواندم نه. تاسو اذا وجدت فعلمت الغط من الغط وللكان پېچ وصر. مونږ تراخه خواږه غوړي ګورو چې مری مو خرابه نه شو. تاسو خو دا پروا کوئ نه. نه بانګونه وایئ او نه لمونځونه کوئ نه ډانس کوئ نه بیا کې نور کارونه کوئ خو بس خوراک کوئ بل څه کار هم نشته. نو مونږ مولیان حلوا ډېره نه خورو. تاسو نه ډېره خورئ. مونږ ته ډېره میلاوېږي. مونږ ته ماړو تاسو ته ماړه نه یې. تاسو بوډۍ ځان غرې سم ورچوئ. نو ملا صاحب حلوا وخوړه. ما ته ګورئ ورپسې صاحبه چرګانه ډوکي رالل. په دویم ورځ بیا رالل. په څلورمه بیا رالل. په اووم ورځ باندې دا ښځې یو رواج کوي دلته بیا بني هغې ته دا پښتانه خلک اومه وایي اومه. نو پای کې ځانه دا کپړې مه پرېښئ چې دا کپړې دی او دا وشوه. هغه د خواښې د کور نه هغه روجي موجي حلوا بند شوه. چې بند شوه نو دی چې طالب د کور راوته ته طالبه چېرته دی؟ وایي چې ځم بار ته. وایي چې ښه دغه مخه راځئ نو ځان سره کچالان الوګان ټماټر سون سپېرکې دا به راوړئ. هغه دی دی خو دې خبر نه ما خو سره په نکاح کې دا نه کړی. ما ته چې د ښځه قبوله کوي بس ته یې قبوله کوي نور پکې څه دي. وایي نه دا به کوې مولا صاحب ته بیا شریعت لاړ. مولانا صاحب ته یې ګوره بچې چې تا وایي چې دا ما قبوله کړی دا کچالان الوګان پکې دننه قبول دي دا به نو دې طالب ته وایي چې مولانا صاحب واده دله کوو څنګه دې خوښه ده؟ وایي بس بسم الله توکل په خدای سنه وطن نه بار شې ما نو واده به وکړم او تاسو له بچو خدمت به کوم. وایي به ډېره ښه ده لکه دلته یو جنۍ ده پلار یې مړ دی مور یې مړه ده او بس یو کونډه جنۍ ده اب ورته واده کړو او بلکل یتیم هم ده. وایي به ډېره ښه ده زما قبوله ده بس بسم الله کوي. بس د مازدیګر په ټیم کې وله مولانا صاحب نکاح وتړه. سابق صاحب غوندې یو عالم هغه ته نکاح وتړی دی. ځه ماسخوتن لمانځه نه پس کور ته لاړ. اوس بې رسمه څه کوي چې کور ته ورغی ډیوه بله ده نایې پالن کې ناسته ده په ځان یې بنارسۍ چوړې ده خو د بنارسۍ لاندې کالي مالي چې کوم دي مخامخ کاري چې دې ورننوته ویې کتل کوم هار چې بیت الله کې مونځ ته و هغه هار د جنۍ په غاړه. خاوند ورته ودرېد. وایي ښځو دا څه چلو شو؟ وایي خاونده ولې حل وایه. ورته ووایي په خدای مې دې قسمي دار خو ما بیت الله کې مونځ ته و دا تاله څنګه راغې؟ ورته یې خاونده په خدای قسم زما پلار بیت الله ته تللی و او د هغه نهار رک شوی و. هغه اعلان وکړه چې ما له هر چا رقم 15 روپۍ به انعام ورکړم. زما پلار ما چې چلورې خدای پاک دې دا ځل مې راولي که راغې تا به ورته په نکاح کړمه. نو ای وروره ای د خدای بنده زما پلار دا دعا کړې وه چې خدای داسې انسان به کوم ځای پیدا شي چې د 1 لاک روپیو لا هر مې بیا واپس ورکوي. نو یا الله که دا ځل مې چېرته راغې زما دې په خدای قسمي چې دا لور به ورکړم خو زما پلار یو کال شي دې وفات شوی دی زه د هغې لور یم. نو خدای وله هارم ورکړه ورسره یې ښځه م ورکړه او د پلار ټول جایداد یې وله ورکړه. خدای چې کوي او څوک په قرآن عمل کوي او دینت پکې وي نو دنیا یې مزیدار او آخرت یې مزیدار.
دې لغته خوشالي بل شته فروزو والاو چې خدای به راپاسي خدای ما یلیق بشانی به تاج راوالي په هغې تاج کې به 4 مرغلرې وي هره مرغلره به د دې دنیا د نور او د سپوږمۍ نه زیاته رڼا کوي. مسلمانانو په ایمان یې د قرآن کې ګټه شته که نشته؟ دغه ګټه خو تاسو دا ولیده نو دغه لږه غونته ګټه مو لیده. سبا بل دا سره شم دا حال وي، سبا چې بل قرآن ختم کړي دا بال وي. د دنیا ګټه هم شته او د آخرت هم شته، خدا د دنیا ګټه د الله تعالی په هغه جهان په آخرت کې د اسم نه ده، د هغه جهان دپاره ګټه پکار ده. نو چې چا په خپل بچي قرآن وي او دا قرآن دی بچی زده کنه په ورځ د قیامت به د قرآن خان مور او پلار خدای دواړه جومات دغه چلاولي میدان حشر ته او خدای به تاج راوالي او د دې قرآن خان بچي مور او پلار ته به خدای په خپله بچوي. په ایمان یې چې ستا کلي ته جرنیل خو پرېږده ګورنر هم پرېږده چې وزیر راشي او هغوی چې لکه په پلانکې حجره کې د چیرمین صاحب په سر باندې هغه لاس کېښوده یوه ته وزیر صاحب هار واچو نو څومره ټوپونه وي خلک لاسونه ته بړقوي مبارک شو مبارک شو وزیر احکم الحاکمین رب العالمین چې د ټولې دنیا مالک او خالق دی ابدي بنده ته د الله تبارک وتعالی د لاس ما یلیق بشانی تاج راوالي او د قرآن خان بچي مور پلار ته به خدای په خپله پسوي. بل ټکي واورئ چا چې قرآن یې زده کړ قرآن یې یاد کړ په ورځ د قیامت د خدای پاک د قرآن سلسله فرمایي یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا و د قرآن حافظ را پاسا د قرآن حافظ را پاسا خدای بوي اے د قرآن حافظ قرآن شروع کا الحمدللہ رب العالمین د جنت په پوړې قدم دا الرحمن الرحیم په پوړې باندې قدم دا زما دې په خدای قسمی چې 6 زره او 600 شپږ ته قرآن ختمي د دې قرآن خان د بنگلی پوړې به 6 زره او 600 شپږ پوړې وي. چا چې قرآن یاد کړ خدای پاک بوته وایا قرآن د قرآن قاری وایا او بر په جنت باندې خېجه په پوړو خېجه هغه پوره باروانی چې تورث چې من الجنه والناس خدای باس ستا محل برابر شو. په ایمان یې دومره عظیمه بنگلا د روس یا د امریکې یا د یو بل بادشاه به وي لکه څومره چې خدای د قرآن حافظ ته ورکړي نشته. دریم څلورم نمبر بله خبره وړئ ما بنو کې یو ځل تقریر کولو بنو نه بار یو کلی جنډو خیل ورته وایي جنډو خیلو کې تقریر چې کولو دستاربندۍ جلسه وه یو سپین ږیري ما ته راپاسېد وایي چې مولانا صاحب ته خو ډېر ښه غږېږې ولا چې ډېر ښه غږ ده د غږ نه دې زار شم قربان شم درلوګی شم زېدل نه لومبی ځل نو د دارالعلوم چې فارغ شوم لومبی کال نو د ګیري دا نری خط تور راغلی و دا دننه تقریبا زه 10 کاله مخکې خبره کوم 10 کاله مخکې نو ما ته چې څه د لسکټینګ خو به دې کم نو زه غږېږم نه ما هغه بل وایي چې د لسکټینګ معنا دا مړه چې مولانا صاحب چاپې کومه دی هی مې راځه پې دا مولیانو دا پیران په دې چاپې ډېر خوشحالېږي چې شورې وکړه نو بل راغی وایي چې ښې شی منډه یعنې دا مطلب چې لږ زور ورکوه سترې دی ډېر زیات سترې دی او زه چې بلونه کوشم بیا پیاده پوخ باندې م سلومه جنډو خیلو ته پوخ یې سور کړم نو چې پوخ سړی سور شي او داسې جرقېږي را جرقېږي که نه نو ښې سترې کړی ومه وایي چې ښه شی منډه چې هم لا نو بل پرې راغی وایي چې اوستې نه چې ها وایي چې کنجان در باندې وچم اوس خو کانجې مونږ د غارت لرګي ته وایي چې خدای د غارت لرګي دپاره زما دې بېړه غرقه کړه ما ته چې اوستې ده که یخ درته کېږي یخ دا معنا چې برستن د باندې اچوم یعنې هغوی برستنې ته کانجان وایي نو داسې ژبه ده نو ما چې چا ستا د ډېر ښه غږېږې والا چې ډېر ښه غږ ده خو لړزه به ما قرآن نشم ویلی لړزه به دا معنا چې ژبه مې ټکه ده ژبه مې خرابه ده لکه تاسو امیان وایه که نه هلکه قرآن ولې نه یاره ستا پوښه مې خرابه ده وایي که نه پوښه مې ډېره خرابه ده که د غیبت دپاره یې خوشین ټاکوي که د کنزل لپاره یې خوشین ټاکوي که د ګانو بجان لپاره خوشین ټاکوي که دو تنه جنګوري خو بیا شین ټاکوي خو د قرآن دپاره بیا دې پوښه خرابه ده نو ما ته چې مولانا صاحب لړزه به ما میکۍ نه بابا وایي چې مولانا صاحب نه مې لور شته او نه مې زوی شته په خپله باندې قرآن ته ډېر شوق لرم خو لړزه به ما مې بابا په قلار کې نه زما په خدای قسم زما ستا یو پیغمبر دی د دې ټولې دنیا دپاره رحمت راغلی دی هغه پیغمبر فرمایي چې الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران
سردار دو جهان فرمای چې کوم سره قرآن ډېر مزیدار وي، ډېر ښایسته قرآن وي، مد او شد برابر وي، د علم تجوید او د علم قرأت مناسب الفاظ او باسي. حضور پاک فرمایي خدای بوی تلا پاسا و بني آدمه او د فرشتو په صف کې دلته ودرېږه. د قرآن ښوونکي ته به خدای وي را پاسا، د بني آدمو نه رجدا شه، ملایکو سره ودرېږه. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. او چې څوک قرآن وي پکې خلی جبه کته ده، پوهه خرابه ده. الحمد لله. حضور پاک فرمایي چې کوم مسلمان قرآن وي او په سخت باندې وي، حضور پاک فرمایي د دې امید پر د ثواب دي. وجت زمیدار تعالی پر د ثواب، معمولا د یو ثواب، یو د لستو ثواب، بل د سخت ثواب. لور د کور ازم د کور نو سوال رورا. قرآن چې وي تاجبه خرابه ده، جبه دې تته ده، جبه دې لوړه ده. بیا چې نه صادق سے وای راته الله ته وایي چې وایه دې فلان در ال حین در حمد الپیدو الحمد نو ته دې فلان در ال حین در حمد الپیدو پکې خلی په خدای قسم ستا لپاره د ثواب دي. ما بلاله یو ثواب او تا جد زمیدار ثواب. اوس به کوم خوا دی؟ یو سړی چې زما لور نشته، زوی مې نشته، په چا قرآن ووایم؟ په خپله راپاسې په دا خریلي ګیره باندې، په دا وتلو غاښونو باندې، په دا سپینه ګیره راپاسې. صادق صاحب شته، نور علما په دې کلي کې شته، وایي شابه موږ ته قرآن شروع کا. خپل بچي جومات ته ولېږې او په خپله ماسخوتن نه پس نیمه ګنټه دین ته وباسې، نیمه ګنټه دین ته وباسې. وبکې دا کار یاره یقین مې د باندې ډېر نشته. هلته بیا فرمایشي ریکارډونه دي، د ټي وي پروګرام خرابېږي او صلا پکې ویسیار د مهربان حکومت د اسلام ګل په حکومت کې ویسیار. سبحان من یرانی. جرنیل سے وایي چې ویسیار حرام دی، خو 200 روپیا ورکو نو بیا حلال دی. ښه جرنیل صاحب نه تو ما ته حلال او حرام په ټکس باندې کې چې ټکس ورکو نو حلال دی او چې ټکس نه ورکوې بیا مردار دی. هاي هاي که دغه ته اسلام دی نو جرنیل صاحب دا اسلام دی، نو ورته موږ اسلام وایو، نه دغه اسلام منو. که تاسې منئ ټکس او غیر ټکس باندې حرام نشته، قرآن باندې حرام، په حدیث باندې حرام، په قرآن باندې حلال، په حدیث باندې حلال. دا به منو چې د قرآن حدیث ته خلاف وي، هغې ته موږ حلال او حرام نشو ویلی. موږ به حلال او حرام په قرآن ثابتوو. موږ به خدای ته وګوره نیمه ګنټه قرآن ته وباسئ، نیمه ګنټه دین ته وباسئ او د خدای قرآن په ځان باندې حاوي او جاري کړئ. زما په خدای قسم د دنیا هم ګټه ده او د آخرت دې هم ګټه ده. د تمام قرآن فضل بیانول ډېر ګران دي، د قرآن فضل بیانول ډېر ګران کار دی وروره. خو صرف د یو بسم الله متعلق یو خبره اورئ. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امر ذی بال لم یبدا فیه ببسم الله فهو اقتوا اجزمو. هر هغه نیک کار